د طالبانو لوړو زده کړو وزارت له پاکستانه د استادانو د استولو غوښتنه کړې. سلام درنو لیدونکو، ستړي مه شئ. د دې مطلب پوره جزئیات را سره دې ویډیو کې وګورئ او که چیرې مو زموږ چینل نوي سبسکرایب کړی نو د تازه پر وخت د خبرونو مطالبو لپاره در سره سبسکرایب کړئ. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو سرپرست وزیر د پاکستان له سفیر څخه غوښتي دي چې د افغانستان نړیوال اسلامي پوهنتون ته پاکستاني استادان واستوي. د لوړو زده کړو وزارت د یو بیان له مخې مولوي نظام احمد ندیم دا غوښتنه پرون شنبې په کابل کې د پاکستان له سفیر عبیدالرحمن نظماني سره په کتنه کې وکړه. بیان زیاتوي چې ندیم په پاکستان کې د افغان محصلانو د ویزو د ستونزې د حل غوښتنه یې هم ترې وکړه. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزیر په داسې حال کې افغانستان ته د پاکستاني استادانو د استولو غوښتنه کړې چې د 2021 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د هیواد زرګونه تجربه کار استادان یا له هیواده وتلو ته اړ شوي او یا په هیواد کې دننه له دندو لرې شوي دي. تاسو د اسلامي امارات د لوړو زده کړو وزیر د دغه تازه غوښتنې په اړه څه نظر لرئ چې له پاکستانه یې کړې ده؟ په دې اړه مو سره خپل نظریات کمنټ کې شریک کړئ. بلخوا بیا هم دې خبر ته په ټولنیزو رسنیو د ازادۍ راډیو پر رسمي فیسبوک پاڼه ځینو افغانانو غبرګون ښودلی دی. بهیر ګل وایي د عمران خان خبره رښتیا شوه. ویلي یې چې زه به خپل استادان انجینران ډاکټران چې په پاکستان کې کار نه لري افغانستان ته لیږم، په کار به یې لګوم. ادم لاریون بیا لیکي چې په کومه برخه کې غواړي چې زه یې هیواد دننه درته پوره کړم، مه کړئ د خدای په خاطر دا کار مه کړئ. یوه بل افغان بیا لیکلي چې اوس نو ورته ټینګ شئ جناب، خپل راوغواړه، دغه دلته چې دې مصرف پرې وکړه ویې روزه، افسوس څه ووایم. یوه بل افغان بیا لیکلي چې پاکستان څخه موږ هیڅ د خیر کومه تمه نشو کولی. موږ په خپل ګران جانان وطن کې زیات شمېر تکړه او مجربه استادان لرو. باید چې هر څنګه وي د پوهنې وزارت لخوا یوه ځانګړي ټیم ورته وګمارل شي تر څو هغوی په خوله شي او خپل د وطن خلکو ته درسونه وړاندې کړي. نو په دغه کار سره به ډیرو ځوانانو ته د کار زمینه برابر شي او خلک به مو لږ په ښه زړه درس ووایي. مننه. یوه بل افغان بیا لیکلي چې زه د افغانستان د یوه ځوان په صفت چې په حقوق او اقتصاد دواړو کې مو تر لیسانس زده کړې کړي دي او 3 کاله په اقتصاد کې د استاد په حیث پاتې شوی یم. د پاکستان هغه استادان چې دوی راغوښتي چیلنج ورکوم چې دواړو برخو یعنی اقتصاد او حقوقو کې د راسره مناظرې ته تیار کړي. خبره داره چې خپل نه منو فردي په سوال او زارۍ راغواړو. خدای دې د ټولو هغه ځوانانو ته د خارج ته د تګ زمینه برابر کړي چې اوس هم په هیواد دننه د اقتصادي مشکلاتو له امله بند پاتې دي. یو بل افغان بیا لیکلي کو چېرته رښتیا هم داسې څه شتون ولري باید د اسلامي امارت د رهبرۍ کمیټه عاجلا دغه ډول وزیران چې د ملت او حکومت ترمنځ فکري فاصلې او د بې اعتمادۍ محیط جوړوي د اساسي او کلیدي وزارتونو د رهبریت څخه منزوي کړي او د آینده لپاره د هر وزارت د رهبرۍ هیئت نظریات فعالیتونه او بیانات د اسلامي امارت د پالیسي او د خپل مملکت او ملت د ملي ګټو په نظر کې نیولو سره تنظیم او کنټرول کړي. خپل سری بیانات او فعالیات د نظام د بې باورۍ او کمزورتیا سبب ګرځي او ملتونه د خپل دولت په مقابل کې د مایوسۍ او بې باورۍ فضا ته بیایي او یو نظام چې کله بې باوره شي بیا که هر څومره ورته کار وشي نتیجه یې ښه نه وي. یوه بل افغان بیا لیکلی دی چې زه او حاکم طالبان ګرانو دوستانو زه یو افغان یم او د ننګرهار ولایت یم. زه په انګریزۍ له پاکستان ګومل پوهنتون ماسټري لرم او ورسره علامه محمد اقبال پوهنتون څخه CT هم لرم. په خپل وړوکوالي کې د پایلټ جوړېدلو شوق و تر څو خپل وطن ته په نظامي او عملي خدمت کې کار وکړم، خو له بدمرغه سمې زده کړې مې ونه شوې کړې. یو څه راپور شوي دلته د ډاکټر محمد اشرف غني حکومت سقوط وکړو نو ډیره خفګان او سوچونو نه بعد مې ملګرو او دوستانو هم د طالبانو سره د کار کولو مشوره راکړه. نو سمدلاسه ما هم خپل ټول اسناد یو مولانا صاحب ته ورکړل
ترڅو ثبت نام موقع راکړي. زما اسناد چیک کولو نه بعد زما فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام فعالیتونه یې چیک کړي. نو الحمدلله ویاړم چې وطن پرست یم. په همدې خاطر یې زما ټول اسناد راوسپارل چې ته اربکی یې او کو نه هم یې مونږ سره د مبارزه هم نه ده کړې. ګرانو وطنوالو په دې ډېره خوشحاله شوم چې داسې یو منظم پلان لري، حتی چې د فیسبوک آی ډي وغیره چیک کوي. په دې سره به یو سوچه او خپل افغانانو حکومت منځته راشي، غیر یو اغیار پکې نشي ننوتلی. بلخوا ته بغیر له څه بې دلیله او د درواغو اربکي نوم راکولو خفه کړم. نو بیا زه ورته مخامخ شوم او ورته مې ټول اسناد مخ ته کېښودل چې زما تعلیمي اسناد ټول ثبوت درکوي چې ما مسلسل تعلیم کړی دی. نو څنګه زه اربکی شوم او پاکو تاسو زما په انټرنیټ فیصله کوئ. نو زه افغان یم، د خپل وطن بیرغ مې هر عکس کې موجود دی. او که ته یا تاسو سره د مبارزې خبره کوئ نو یو خو ما زده کړې کولې، بل مې زړه نه منله چې د خپل ګران افغانستان ساتونکي شهید کړم. نوټ دا راته مخامخ مولانا سره مې ګپ آزاد و، ډېر څه مو سره وویل. نو ګرانو دوستانو اوس په کوزې پښتونخوا کې په یو پاکستاني شخصي کالج کې د پرنسپل یعنې مدیر دنده ترسره کوم او ورسره په کور کلي کې ماشومانو ته ټیوشن کوم. کور ګزاره مې پرې روانه ده. نوټ ما پښتو زده کړې نه ده، کو یو څه رانه په املا کې غلطي شوي وي بخښنه غواړم. افغانستان زنده باد.